السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو د خیبر انټرټینمنټ شو نه ستاسو قربا عبدالقادر مرور افریدي حاضر دی. سلامونه مې در واخلئ، نیکې هیلې احترامات امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. په اوس ټایم کې د خیبر انټرټینمنټ شو کې په دې وخت کې د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو. ګرانو کتونکو زه یم ولولو خان د نن څخه خبرونو سره. اول سرټکي نن د ګډانو او چیلو ترمنځ روغه وشوه. کورني چرګان چې د ډېرې مودې نه پټو یو ځلې بیا وزرې وشړکولې. په بازارونو کې د سبزیانو اتڼ شروع شوي دي. نن سبا معیاري ګریسو د غوړو ځای نیولی دی. د سکولونو د چوټیانو له وجې میندې او پلاران پړک لیوني شوي دي. ډېره موده پس د راجګلو او غلام جامونو باران وشو او اوس مکمل دروغ واورئ. د ګډانو او چیلو ترمنځ چې کومه شخړه د څه مودې راسې روانه وه او په هغې کې زیات زیان هم شوی و. یو ځل بیا د روغې جوړې میدان ته راووتل. سنډا ګل څوک چې دا وخت د دې شخړې د ګل محل مشر و د دواړو فریقو خبرې په دواړو غوږونو واورېدې. اله غلط شو. دوی ووې چې تاسو هر څومره شخړه وکړه فایده ترېنه کوڅه ډبو پورته کړه. اوس یو بل ته ورغاړه شئ او خپل مړي ګډان او چیلی یو بل ته وبخئ. بیا دپاره به یو بل ځنګل ته څوک هم پیښه نه کوئ. کورانو چرګانو یو ځل بیا د ډیرانونو مخه وکړه. دا ځکه چې د چرګانو غله کم شوي دي او نن سبا غله د بجلۍ د تارونو پورې نښتي دي. ولې چې په 2 ګزه تار کې د 10 چرګانو عمره پیدا شته دی. د چرګانو مشر لوی جلسې ته د تقریر نه پس ټولو ته مبارکي ورکړه او چرګانو چرچکې وکړې. په بازارونو کې د سبزیانو د نرخاتو سره ټولو سبزیانو ښې چرچکې واچولې. د سبزیانو مشر کدوګل هغه وخت د خبره وکړه کله چې الوګانو او ګوپیانو یو بل ترمنځ مورچې ټینګې کړې وې او د سختې مرګ ژوبلې نه پس کدوګل ماما د دوی ترمنځ ډزبندي وکړه. دواړه یې د خیر خبرو ته کېنول او په دغه شخړه کې د ګوپیانو لوی نقصان شوی و. کدوګل زیاته کړه چې زه ستاسو نرخونه یو ځل بیا سیوا کوم چې په کورونو کې په غوړو کې د پخېدو نه بچ پاتې شئ. په دې خبره ټولو سبزیانو مستې بازنګړې واړولې. د ګاډو مستریانو او د ګاډو مالکان د سخت خفګان سره مخ شوي دي ځکه چې په یو دوکان کې هم اوس ګریس نه ملاویږي. ولې چې دغه ګریسو د غوړو په مقابله کې ځای ونیو او جرنل سټورونو ته ورسېدل. د ګرمۍ او د سکول د چوټیانو له وجې د ماشومانو مور پلار د سخت لیونتوب سره مخ شوي دي. همداشان د ماشومانو پلارانو دا مطالبه وکړه چې زر د سکولونه آزاد کړی شي چې ماشومان سکولونو ته لاړ شي ځکه چې د دوی له وجې خو په کور کې مونږ لیونتوب سره مخ شوي یو. او اوس لوبې د ماشو او مچانو د کرکټ فاینل میچ سر ته ورسېدو. دغه میچ ماشو په 5 وکټو وګټلو. د ماشو کپتان ډینګي د خوشحاله اظهار وکړو کافي ترلاسه کړو. او اوس موچم ډېره موده پس په اسمان وریځې راخورې شوې او خلکو د خوشحالۍ نه بکې خولې اسمان ته ونیولې.
په دې وخت کې یخ هوا شروع شوه چې په هوا کې اوبه جام شوې او د راجګلو غلام جامونو باران شروع شو. د دې له وجې د مټایانو دکانداران د سخت نسخان سره مخ شوي دي. د دې سره د دروغو وخت پوره شو، بیا به سره بیا ګورو.